السلام علیکم. د شیطان شپږ ستنې. علما کرام فرمایي د دې خطرناک ستنې دي که هر مسلمان ته وهلې د مسلمان د ایمان نه خلاصوي. دغه شپږ ستنې د شیطان راځي او هر انسان ته پیچکاري کوي. اوله کې راشي انسان ته وایي چې دا اوله ستنه به درته ووایم، خو چې انسان یې قبول نه کړي بیا ورته چې دا دویمه به درته ووایم، او چې هغه هم قبول نه کړي ایمان یې قوي درېیمه څلورمه تر شپږمه پورې. خو په دې شپږو ستنو کې یوه ستنه ورته خامخا وهي. اوس خبره دا کوو چې راځو موږ او تاسو ته شیطان کومه ستنه وهلې ده. په اولنۍ ستنه کې اخته یو، که په دویمه کې یو، که په درېیمه کې یو، که په پنځمه شپږمه سویمه کې یو. دغه ټولې ستنې معلوموو، او که څوک په یوه کې نه وي نو هغه بیا بیخي بزرګ دی، د زمانې ولي دی، او که نه یوه ستنه خو خامخا په موږ او تاسو کې به خامخا موجود وي. اول راځو اولنۍ ستنه څه شی دی؟ شیطان چې راځي انسان ته ستن وهي، دا ستن چې د علما کرام فرمایي دا د شرک ستن ده. کله نه کله انسان ناسي ځان سره سوچ کوي، شیطان ورته وسوسه واچوي، ستن وهل ورته شروع کړي چې دا یو ستن به درته ووهمه، د دې ستنې نوم دی شرک ستن، ویوهم درته. نو دی ځان سره سوچ وکړي چې دا خو کله نه کله انسان ځان سره سوچ کوي که نه چې یاره راځه هندو شه. نه 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 نه، ولې هندو شم؟ زه د الله عبادت کوم، زه د الله سره شریک نه پیدا کوم. کله نه کله ځان سره انسان سوچ کوي راځه عیسی شه. عیسی علیه السلام ته خدای وویل، نه بیا دې ځان سره سوچ کوي نه دا خو د الله سره شریک پیدا کول دي، زه شرک نه کوم. نو بس شیطان ورته اجازه صحیح ده، دا اول نمبر ستن چې نه وهي او شرک نه کوي، ایمان دې قوي دی، خو داسې کار وکړه ما سره یو دویمه ستن هم شته، دا دویمه ستن به درته ووایم. نو دا سړی ورته وایي چې هغه ستن څه شی ده؟ وایي دا ستن چې ده ورور مې دا د بدعت ستن ده، دا ستن به درته ووایم. نو دی ورته وایي دې ستن کې کمال څه شی دی؟ وایي کمال پکې دا دی چې په دین کې به نوي نوي خبر را پیدا کړي. بدعت دې ته وایي چې یو کار په دین کې وي نه ته هغه د دین حصه وګرځوي، او ته هغه نه په احادیثو کې موجود وي، نه سنت وي، نه کومه بله د نبي علیه الصلاة والسلام طریقې. د سنت طریقې په مقابل کې ته یو بل کار راوباسي، هغې ته ته ثواب نوم ورکوي، دې ته بدعت وایي. نو ته منې بدعات شروع کړي، دا شیطان بدعات شروع کړه، ته ورته نه 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 نه. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کل بدعة ضلاله، هر یو بدعت گمراهی ده، و کل ضلالة فی النار، او هر یو گمراه والا گمراهی پس چې څوک روان دي دا به جهنم ته ځي. نو زه د گمراهی نه لرې ګرځم او زه د بدعت نه لرې ګرځم، زه بدعت نه کوم. شیطان ورته مه خفه کېږه چې اوله ستن دې مو نه وهله، دویمه هم نه وهي، او بله درېیمه ستن به درته ووایم. نو ته به ورته چې ورور هغه درېیمه ستن څه شی ده؟ نو ته به هغه د ګناه کبیرې ستن ده. راځه بدعت نه کوې، ته به ورته چې نه بدعت هم نه کوم، شرک هم نه کوم، د ګناه کبیره خو وکړه که نه. نو ګناه کبیره به در باندې کول شروع کړي. کله نه کله انسان د مور او پلار نافرماني وکړي، د هغوی خبره نه مني، دا ګناه کبیره ده. کله نه کله انسان دروغ ووایي، دا دروغ ګناه کبیره ده، موږ تاسو ته وړه ګناه ښکاري. کله نه کله انسان چې دی غیبت کوي، دا غیبت ګناه کبیره ده. کله غلا کوي، کله د مسلمان قتل کوي، کله دروغ ګواهي ورکوي، په ټولو غټ غټ ګناهونو ګناه کبیره کې اخته شي. او کله انسان ایمان قوي شي، وایي چې نه دروغ وایم، نه غیبت کوم، یو شی نه کوم، د شیطان د درېیمه ستن هم نه قبلوم، بیخي نه منم، ولې وکړم؟ دروغ هم نه کوم، د مور او پلار نافرماني نه کوم. خو شیطان خفه شي، وایي چې هلکه دا درې ستنې دې ونه وهلې، دا څلورمه ستن خو ووه که نه. نو اوس اکثریت ملګري د دې دوو نه چې بچ شي که نه، الحمدلله موږ خو شرک هم نه کوو. بعضې ملګري شته چې بدعات او ځان نه نوي رسومات کوي، الله تعالی د هغې ترې نه موږ ژغوري. د شرک نه خو اکثریت ډېر په 100 کې 90% بچ دي، خو په بدعاتو کې اکثر اخته دي. په ګناه کبیره کې خو هم ډېر خلک اخته دي. د ګناه کبیره نه الا ماشاءالله که په اولیاو کې څوک بچ شي، څوک ته بچ کېدی نه شي. ګناه کبیره کې اول زه اخته یم، بیا ته اخته، هر څوک ګناه کبیره کې. خو ښه خبره ده چې الله ته به توبه وباسو. درېیم دا څلورم و چې راځه څلورمه ستن درته ووایم. وایي څلورمه ستن څه شی ده؟ وایي د دې ستنې نوم دی د ګناه صغیره. چې کبیره دې ونه کړله، بدعت دې ونه کړو، شرک نه، ګناه صغیره خو وکړه. نو ګناه صغیره څه شته؟ یو پردی ښځې ته داسې وګورې په لاره کې، یو خو اولنی نظر یې سر پورته کړي، ښځه وګوري سر بېرته ښکته کړي، اولنی نظر معاف دی. دا نه چې ښځه روانې که نه ته ورپسې ګورې او ګورې او ګورې او تر څو پورې دیوال نه پناه شوي نه وي. دې ته ګناه صغیره وایي. د دې ګناه صغیره نه وروسته ورپسې بیا کبیره جوړېږي. نسوار کوي، ګناه صغیره ده. د نسوار چې وکړي سبا ته به چې دی که نه بیا سګرټي، بله ورځ به ورپسې چرسي، بله ورځ به ورپسې شرابي، همداسې پوړې پوړې ورته رقیب ورپسې کوي. نو د ګناه صغیرې نه ورپسې بیا کبیره جوړېږي، د کبیرې نه ورپسې چې که نه بیا شرک او کفر ته بیا سړی ورپسې رسېږي. نو که ډېر زیات ایمان دې قوي، ډېر زیات ایمان دې قوي که نه، او ډېر کلک مسلمان یې او د تقوا درکې ډېرې، ته به ګناه صغیره مونه کړي،
ته به پردۍ ښځې ته هم نه ګورې، ته به سګرټ هم نه څه کوې، ته به نسوار هم نه کوې، ته به معمولي شبهاتو نه هم ځان ساتې. بس تا ته به وایي چې یاره ته خو ډېر قوي مسلمان یې، شرک دې مو نه کو، بدعت دې مو نه کو، ګناه کبیره دې مو نه کړله، ګناه صغیره دې مو نه کړله، دا څلورو ستنو نه بچ وې. یو 5 نمبر ستن ده او ډېره مزه به درکړي، دا شروع کا. هغه به ورته دا کومه ستن ده چې ته دومره صفت کې وایي د دې ستن نوم دی فعل المباحات. فعل المباحات شروع کا. نو ته ورته چې دا فعل المباحات څه شی؟ هغه به درته وایي چې فعل المباحات دې ته وایي چې نه پکې ثواب شته نه پکې ګناه. داسې کارونه کوه چې نه پکې ثواب وي نه پکې ګناه وي. بس فضول هسې بې ځایه کارونو کې ځان اخته کوه. یو داسې کار کوه چې نه پکې ثواب وي نه پکې ګناه وي. هسې بس تاسو به اکثره کسان کتلي که نه په لارو کې به خوش تشي ګرځي، داسې به هم د کوڅې سر ته روان وي، داسې هلکه څه شی کې کوڅې ناب کې انجینر صاحب وي، وکیل صاحب وي، څوک چې د کوڅو کې ګرځي، په دې کوڅه کې ګرځېدل نه ثواب شته نه ګناه، خو دی به پکې ګرځي، خوش وي، وخت به ضایع کوي. نو دی به تا باندې وختونه ضایع کوي. نو تا ته دغه 5 نمبر ستن او دغه 5 نمبر ستن چې دی که نه په ټولو خلکو ته واهلې ده. وخت مونږ تاسو څومره ضایع کوو؟ په فیسبوک وخت ضایع کوو، په ټیک ټاک او په دې نورو شیانو، په اکثریت فضول خبرو مجلسونو باندې، بنډارونو باندې، یو ځای میله بل ځای میله چکر، یو چرایانو کې ګرځه. دا فعل المباحات ستن ده. نو تا ته اکثریت خلکو ته بیا دا ستن وهلې ده. څوک د دې نه بچي څوک، خو داسې خلک نیکان هم شته. ګوره داسې نیکان هم شته چې فعل المباحات هم نه کوي، خپل وخت بې ځایه نه ضایع کوي، همیشه ورسره تسبیح وي، د الله ذکر کوي، الله الله وایي، خو د شیطان د 5 ستنه مو نه وهي. هلکه 5 ستنه نه وهي، دا څومره تکړه یې چې شرک دې ونه کو، بدعت دې ونه کو، ګناه کبیره، ګناه صغیره، فعل المباحات یو دې ونه کړل. یو بله ستن به درته ووایم، دا ډېره ښسته ستن ده. نو ته به ورته چې دا کومه ستن ده؟ وایي د دې ستنې نوم دی فعل المفضول بترک الافضل که نه؟ نو ته به ورته چې دې فعل المفضول بترک الافضل معنا څه شی ده؟ هغه به تا ته وایي چې ته داسې کارونه شروع کړه چې هغه مفضول وي. مفضول معنا چې ثواب یې لږ وي. بترک الافضل په ترکولو د افضل معنی یعنی چې ډېر افضل وي او ډېر ثواب والی، هغه پرېږده، هغه لږ ثواب کار وکړه. یعنې ګناه پکې نشته، ثواب پکې شته، خو د ډېر ثواب کار در باندې پرېږدي، د لږ ثواب کار در باندې کوي. مثال داسې سړی راغی جومات ته او د جومات په وخت کې د سره تسبیح دی او ذکر یې شروع کړی دی، الله الله وایي، خو د ده یو لس تسبیح یا شل پاتې دي، دی الله الله پوره کوي، خو هغلته تکبیر اوله روان دی. او نبی علیه السلام فرمایي دا یو تکبیر اوله چې امام سره ته راونیسې دا د دنیا او ما فیها نه بهتر دی. او دی وایي نه چې تکبیر اوله به وروسته راونیسم یا رکعت وروسته راونیسم چې څه ورکړل، اول دا تسبیح پوره کړم. دا تسبیح پوره کول ثواب دی. دا فعل المفضول دی، کم ثواب والا دی، خو هغه تکبیر اوله چې هغه ته ډېر ثواب والا و، که هغه یې کړی وی نو هغه باندې به الله تعالی ډېر ثواب ورکړي. دا تسبیح به وروسته هم پوره کېدی، دا به وروسته کړی وی، خو هغه د افضل کوم کار چې هغه ترې نه لاړو. نو شیطان ورته 8 نمبر ستن وایي چې دا کوه، نیکي خو هسې هم کوي که نه، شرک او بدعت او ګناهونه او فعل المباحات نه کې راځه، فعل المفضول کوه، لږ ثواب والا کار کوه. زمونږ ملګري هم اکثر په دې کې لګیا دي، لږ ثواب والا کارونه کوي او د ډېر ثواب والا یې پرېښي دي. عزتمندو دغه 6 ستنې دي، که دې 6 ستنو نه مو ځان بچ کو نو دنیا به مو ښایسته وي، آخرت به مو ښایسته وي. ځکه الله جل جلاله 22 سپاره کې فرمایي ان الشیطان لکم عدو، بېشکه شیطان ستاسو دشمن دی، فاتخذوه عدوا، دی په دښمنۍ باندې ونیسئ.